جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کلم خندق کنستو الله دې مونږ ټول بوزي مدینه منورې نه غیر چاپیره چې کم خندق دی غزوه احزاب د پاره دا خندق کنسته کېدو صحابه لګیو خندق کنستو د غزوه احزاب مدینه منورې نه غیر چاپیره کنسته شوی دی ښا نبی علیہ السلام چې کله صحابه دا خندق کنستو نو یو غټ غټ پکې ښکارا شو صحابه گزارونه ورکی نه ماتي نبی علیہ السلام ورته سدي یو غټ غټ ښکارا شو نبی علیہ السلام وی انا نازل ز کوزیګم کنه وی ز کوزیګم چې نبی علیہ السلام را کوش شو او گزاري ورکو نو صحابي وی ما چې او قتل یې ګیډه پوری کاڼي تړلیو د لوګي د لاس چې د سیمول دی ګیډه تو قتل نو ګیډه پوری کاڼي تړلیو ما هغه چې نبی علیہ السلام څنګه گزار را پرې خود د شګي پشان ریزه ریزه لاړه خو ما خو ګیډه پوری کاڼي ولیدل کنه ډایرک کور ته رالم بیبي ته مې وې ترتیب د ډوډۍ نه جوړو چې نبی علیہ السلام ډوډۍ لراولم خو صحابه به سره نور کما ډیر د لوګي په حالت کې مې ولید ډوډۍ نه راولم ما ته چې ولې نه مې چې کور سشتا وی یو ساع وربشي پرتی وی خان یو ساع سرسایه مونږ نیم ساع ورکو نیم ساع په کم 2 کیلو دی کنه نو دا روغ ساع نو په کم 2 کیلو په کم 2 کیلو مطلب 3.5 سیره ښا 3.5 سیره خواوشه د دړای نه لکم وې د کومره وربشي وي ما ته چې بس دا وړکو نو دا مې چنکو بس برابر وي مې ټیک ده 3.5 سیره وربشي سدي 3.5 سیره وربشي سدي وې کور را کړه د بيزي یا د ګړي یو کچ بچي ولاړو هغه مې زر ذبح هغه مې علال کو دې ته مې دا کټوي کې باندې کا زسم چې نبی علیہ السلام ته هم چې ډوډۍ لراش وی چې ورلوا نبی علیہ السلام ته مې د الله حبیب د ډوډۍ تنظیم مې دلو وکړو ته یو څو صحابه راځي نه وی نبی علیہ السلام خپلم وګي او صحابم وګي چې ما خبر او د دې سي تیز आवाज وکړو چې اے صحابه راځي جابر نن ډوډۍ کړی د رضی الله راځي ډوډۍ لزو چې زما د خلینه आवाज ووریدو نو صحابه خو ډیر د لوګي په حالت کې نو आवाज دې صفتی زو کوي اے صحابه راجم شهرازی نن جابر رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ کړي راځي چې زو ډوډۍ لا ما ته وی چې سر ورشه کوړه بیبي ته دی وایا چې نبی علیہ السلام راغلی نه دی نو کټوي به د اور نه کوزویلا صبر به ماته وکړي ما چې خدای دا دومره ډیر کسانو ما خو یو څو کسا خو نبی علیہ السلام خو د صحابه لوګي لیدلی وکنه د صحابه لوګي لیدلی ونه تیز आवाज وکوي راځي نن جابر رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ کړي راځي دا بختور خلک خا چې داغي په مال کې ډیر خلک ډوډۍ وخوري خا دا بختور خلک خا راځي وی چې لاړو نبی علیہ السلام ماته وی هغه کټوي ولیدله وی د برکت دعای وکړه او وی چې یو زنانه راوغواړي هغه بدل ډوډۍ په خید دی وربشونه د 3.5 سیرونه او زما بیبي ته حکم وک چې کله د کټوي د بسالن راړوي خو په اور به پرته کوزوي بینه او د سیبت سالن راړوي او نبی علیہ السلام د ځان سره زر کسان راوستل ډوډۍ خندق کنستو زر کسو او 3.5 سیره وربشي دی یو د بيزي بچي دی یا د ګړي بچي دی وی چې دغه شان به سمسي را لې ورچوي وی سمسي بم ورچولا راوړم سمسي بم ورچولا ابار ته بم ډوډۍ ریستا زر صحابه ماړشول اولادل او چې کټوي لاړل قتل کټوي لا اق شان د غوخه ډکه پرته وخه دسی استاد وخه دسی استاد دنیا تراغله کټوي سالمه ډکه پرته سالمه ډکه پرته ډکه